دغه آیات کریمه چې دی دا د اوداسه په باره کې دی د اوداسه د فرضیت او د رقم د تیمامه په باره کې هم دی. البته یو آیات مخکې هم تیر شوی دی د تیمامه د پاره، نو دا هم د تیمامه طریقه هم شي او د فرضیت د تیمامه د پاره هم د آیات دی. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. دغه آیات کریمه چې دی دا د اوداسه په باره کې دی د اوداسه د فرضیت او د رقم د تیمامه په باره کې هم دی. البته یو آیات مخکې هم تیر شوی دی د تیمامه د پاره، نو دا هم د تیمامه طریقه هم شي او د فرضیت د تیمامه د پاره هم د آیات دی. د حضرت عبد الرحمن ابن قاسم رضی الله عنه څخه روایت دی. روایت کوي د خپل پلار څخه، هغه بیا روایت کوي د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه. قالت سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سفر باندې را روان دي چې کله مدینه منوره ته نږدې شو، د پیغمبر علیه السلام عادت داو چې هغه به د شپې د طرف څخه چې به کله رالی مدینه منوره ته به نکلی، سحار به حال واستاوي دا چې 8 بجې 9 بجې 10 بجې دا ټیم چې هغه بدای شار ته ور داخل شو. قسم ډیر لږ لار به پاته و، خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شپې مدینه منوره ته نه داخلي دي. نو یو بيدا ورته وای، بيدا یا بيدا دا یو ځای دی مدینه منوره ته نږدې دی. دلته قافله واوښتله. قافله چې کله دلته واوښتله حضرت عائشه رضی الله عنها په دې سفر کې ورسره ده. نو دغه وخت کې چې دا شپه ده د غړګي د حضرت عائشه رضی الله عنها دا ولویدل ورکه سره دلته دا له حکمت. نو چې دا ورکه سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم دلی پاتش، هغه هم سګرځي، صحابه هم دي. نو دغه وخت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت عائشه رضی الله عنها
په جګر کې سر یې شي دی او هغه بدوسو پیغمبر علی السلام بدو ابو بکر رضی الله عنه راغی ابو بکر رضی الله عنه چراله هغه ته صحابه و دا ویلو ولته وبنستا او دا خونو ګرځستې دلاسه ستاد لور دلاسه مرتدارا پیش سواله پیغمبر علی السلام دی وی غړګي په وجه باندې دلته ایثار کړی دی نو توار سکه دی ترتیب برابر ابو بکر رضی الله عنه چراله وعائشه رضی الله عنها ته خوش کا وکړل بعض علما دا وایي چې په چپلاخه باندې وواله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راويشو دی ورته وایي وای خلک دیګر د بندیان کړي دي استاد لاسه خلک قافله نشي باروالي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې خبرو کې راکښېنست نو چې راکښېنستی دغه وخت کې چې دوی طلب وکي او بمنسته دغه آیات الله جل جلاله نازل کی نو صحابه بیا ورته وایي صحابه لکه اسید ابن الحزیر او داسې نور صحابه هغه بدا ورته ویلا ولقد بارك الله للناس فيكم يا آل ابا بکر الله جل جلاله برکت واچوي منا الله برکت ورکي وخلقو ته اي آل د ابو بکر استاسو په وجه باندې الله د حکم نازل کی وس کدوې کډه بار کړی وای یا مثلا د غړګي نه وای ورکسوي نو کې دای سي چې دغه آیات نوای نازل شوی بس خدا د الله په سلام چې پر دغه ځای باندې بدوی کډه اړوي پر دې به قافله اړول کیږي او دغه غړګي چې د به ورکیږي او دغه حکم به زه جبرائیل علیه السلام په لاس باندې ورکوم نو هغه سم وسوله نو دغه و چې دغه آیاتونه الله جل جلاله نازل کړل اول کې د اوداسه بحث را خصیدي ورسته چې دی هغه بیا د تیمم باز پس را خصیدي چې تیمم څنګه وهل کیږي نو نن دا دوه شی و تاسو ته شاین اول به اوداس د اوداسه فرایض بیا به نو ورسته چې دی هغه به تیمم او د تیمم فرایض دا به درته شي اول خو دی کی یو څه روایت دی په فضیلت کې د اوداسه روایت وایي د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه څخه روایت وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ویلا من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات کچا او دستر لو دی بل او دسه تازه کی او دس نور علی نور یو وخت دې پښتنه راسکی وي او یو چا ما ته ویل چې تاسو داس لري او بیا بل او داس تازه کینو دا خو اسراف دی او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم توزع علی طهر کچا او داس درلود بیا او داس تازه کی كتب له 10 حسنات لسن کی الله ورته لیکي بلا بد اسراف خو په هغه ځای کې دی چې ته وبوته ناشته مخمینځه اسراف خو په دې کې دی دا خو اسراف نه دی چې د هار او د المنزل لپاره جلا او د سازکه روایتو کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم يتوضأ عند كل صلاه په وخت کې د هر المنزل پیغمبر علیه السلام او د سازکه کبه او د درلودې کبه نه درلودې د تعلیم د پاره یا بل روایت کې راځي چې يتوضأ لكل صلاه د هر المنزل په لكل صلاه دا د حضرت امام شافعی رضی الله عنه روایت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه امر وکي چې تاسو او د سنت تازه کوي عند كل صلاه د هر منځه لپاره تاسو او د تازه کوي امر یې وکي د پیغمبر علیه السلام امر د پاره د وجوب دی کله د استحباب د پاره کله هغه د خوشتبعی د پاره بي نو پیغمبر علیه السلام امر وکي وار صحابه ته ولتا صبح او د تازه کوي د هر منځه د پاره
که طاهر وي که غیر طاهر، که پاک که غیر پاک، که دی اودس درلودي کني نه درلودي بل اودس بکه. فلما شق ذلك عليه امر بالسواك لكل صلاه. وې چې کله دا پر سخت سول پر خلکو باندې چې د هر وخت د پاره اودس نو تازه کوالي، د هر منځ د پاره اودس نو تازه کوالي کنه. دا خو سپینځه کسانم بخشي کې وزوانانم بخشي کې د چا په وسوي د چا په وسنوي. نو دا پر صحابه باندې څه سخت سوله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امر په مسواک باندې ورته وکړي، ولته صبح بیا مسواک وهي چې اودس په وسنه کیږي، بیا بنو د هر المنزل لپاره چې دی هغه به تاسو مسواک وهي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ولکچیر دا شوی چې زما پر امت باندې نه سخت دلای، ما به دا مسواک پر دوی باندې لازم ګرځولای. لازم دا معنی چې فرض بیا د بار سړی د فرضیت څخه کار اخیستل. لیکن خو خلق مسواک سره کې پیژنې لاله چې مسواک سره کې چشتي سنت دی غیر سنت دی واجب دی څنګه نه دی، هغه خو ځان ته خبرې دي. او بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا وی لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا. وی الله جل جلاله المزن قبل وی دا هغه سړی چې دی به اودس سی او اودس تازه نکي. درڅو چې اودس نه تازه کړي الله جل جلاله د دل مزن قبل وی سرهم بخلاص وکړه لا يقبل. معنا دا چې بغیر او داسه المن جواز نه لري. خامخابه او داس په تازه کې نو بیا چې دی هغه به جمعات او المنزل راځي. او دلته الله جل جلاله فرمای اذا قمتم الى الصلاه، چې تاسو ول منځته اراده وکړي چې منا وخت ورته پاتوي. او د ازمش خلک خونو قرباني سم الله دی وته مشتم توفیق راکړي سره د دوی. نو دوی چې دی هغه په دکانو کې ناشتي شو چې بده باندې پوسې چې د مولوی صاحب اوس اقامت شروع کیږي انو دې بس رامنډه کې بیا نو راځي په داسه باندې اخته. نو چې زه سلام ګرځوم دی کله یو تحیات را سره ونسی، کله یو رکعت را سره ونسی، کله نه دوه نظمشته په وسه باندې نه کیږي چې دا 15 منټه مخته ور ولاړ چې بابا او داس خلاص غواړي لازمان. نو چې ورسته کوم جمعه را ستیریږي او سوال د جمعه را ستیریږي اوس بلا مخته وکما یا نو بس خونو دی ناشته انو دته نو سوای دا هونو څنور ته ویل کیږي دا او خبره بدی کې دا کنه چې اودس دا فرض دی په پیژه کړه اودس او په اودس کې څلور شی چې دی هغه بیا فرض دی. مخکې درا اودس سره باید طریقې زده کې دا اودس چې زه اودس تازه کوم څنګه تازه کوم پر کومه طریقه تازه کوم. ابهر دلته یو دی او داس کې مخې پریمنځ دی اول د چپی خاصه شروع په وکړه لا چې چپی خو پریمنځ بیا کښنه کوي بیا نو راستل اس پریمنځ واره ورته مابدس ته ازدادي وو او چې اوس ته ازدادي ته ماته وشه څنګه کوي وی اول مخ من زما بیا لاسونه مون پلاسو کې اول کم لاس مینځي وی دا لاس نو مر خطابه دې شروع کړل دا از مش افداس دی پښیم دا غره کم پریمنځل دا خو فغسلوا وجوهكم اول حکم د الله دا دی چې تاسو مخان منځي مخ پرینځي. مخ دا چهره ته ویل کیږي دا مخ دا فرض دی دا مخ پرینځل. دا غره کم د لاسو پرینځل در چنګلو پر دا فرض دی دا دوه فرض. دریم چې دی هغه مسح ده پر څلرمه د سر باندې مسح کول دا فرض دی دا درې. څلرم پښې پر منزل دي تر بجله کو پرې دا څلور. دا څلور فرض دا په اوداسه کې نور نو په دې کې چې دی هغه مستحبات پکې کې دي سنتيات پکې کې دي. مخکې درو دا سبب بسم الله وایا او مخ قبله ته بکښینی او دغه کوم مسواک به وای
او پرسته اندام باندې به شروع کړي او بیا به هر اندام درې واره منځي بیا پر دې هر اندام باندې کلمې ویل دا به وزن ته خبرې دي دا خو نو وجدي خبره نو اول فرضیت هغه د سړی با مخ منځي بیا بلاسونه منځي بیا به د سر مسه کوي او د سر په مسه کې اختلاف د علماو دی یو عالم پر څلرمه د سر باندې مسه جایز بولی بل پر درو ویشتیانو باندې چې هغه وی درې ویشتیان لاندس ولا بس مسه دي سیده او بل مذهب امام مالک صاحب رحمه الله هغه وی چې ټول سر د مسح کړي نیوی المز نه سي کیږي دا د امام مالک صاحب مذهب دی او په دغه څلورو اندامو کې چې مخ دی لاسونه د مسه د پښې دي په دې کې کچيري یو ځای وچ پاته سي او بنور ورسیش هغه لمز بیا نه سي کیږي لمز بیا جایز نه دی وس کله کله انساني او اکثر اوقاتو کې په دې یخ کې دا ډیره پیشیږي په یو خو مو سړی او د تازه کیه پر دې شو باندې چې وبتوي کې دا وبد هغه کوبي وکي هغه پښه سمینه پلندیش کله کله داسې وی چې د بجله کو سره یو ځایونه وچ پاتې وي دا ځوانان چې هغه تلواري وي ژر او د تازه کې هغه پونده بجله کې وچ پاتې وي ويل للمصلين من العقاب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا وایي چې د ویل شله دی د ویل شله د الله وسات وې د ویل شله دی وغه انسانانو ته چې هغه دغه بجله کې وچ پاتوي او د په منځ باندې ولاړ شي د پیغمبر علیه السلام شرع ورته کړی نو چابک او داس باید سړی نه وکي او باید د پښې پر منځل سم ټول اندامونه په دې څلورو سره اندامو کې کچيري یو ځای وښ پاتې سو لمن جواز نه لري د دې بعد چې دی هغه بیا الله جل جلاله د تیمامه بحث او مشتکړی دي تیمم چې دی هغه خپل تیمم دا په وخت کې د هغه وخت دی چې کله وبنوي نو بیا چې ته په سفر باندې روان یې نو بیا چې دی هغه تبع تیمم وای که اوبه موجودی وي بیا تیمم نسی وهاله دا یو او یو داسې دی چې د مریض د پاره داسې مریض چې هغه اوبه ضرر ورسوي نو دی تیمم وهالی شي نو په تیمامه باندې خپل منځ کولای شي دا یو بندي چې په بندیخانه کې وي په جیل کې وي او داسته نه پرېږدي خپل تیمم دی وي نو المز دی په وکی سرخم بخلاصي کنه دا او بل دا شدي چې هغه جنازه رااله د جنازې د پاره چې دی جنازه زمر بزرګانو چې کله جنازه راشي دوی بار پر د سره وګرځي دغه وخت کې ګورزمش ټول کتابونه داوي وې جنازه چې ښه شول سواله د متولد لپاره د امام لپاره د بادشاہ لپاره او د هغه به او د زکی تیمم موجود جایز نه دی نور د ټولو لپاره تیمم جایز دی دا په جنازه کې کزر کا سوالار وي کسر کا سوالار وي و ټولو ته تیمم جایز دی صاحب د اسمم دس نه غواړي یو بادشاہ یو امام یو متولی ګوره اول المنځ د مړي چې دی هغه به بادشاہ ورکړي کچیر سلطان موجود وو کنو بیا امام الحی دی امام الحی معنا د کلی امام د کلی عالم بیا باغل منظور کوي کاغه نو بیا متولی چې دی چې دغه دی هغه متولی ورته وایي متصرف ورته وایي قریب ورته وایي کیږي بیا به د مړي و قریب چې دی هغه به بیا منظور دغه درو د پاره تیمم جواز نه لري نور د ټولو خلکو د پاره چې دی هغه تیمم جایز دی بس خپل تیمم دی سرخم بخلاصي ذکر نو تیمم هغه صرف دوه ضربه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شوول دي چې دوه واره وهل یو وار د لاسونه پرمځکه باندې وواله دا پر مخ باندې تیر دویم وار چې د لاسونه وواله یو وار د لاس بیا چپلاس بس دا تیمم دی غړي بخلاصه
ګوتمی به باسه او که زنانی مثلا تیمم واهی هغه دغه چې په پزه کې کچيري میخکو هغه میخک و د مابین زباس ګوتمی به باس او که بنگړی په لاس او بنگړی نو دا به باس او د نارینه لپاره غړی او ګوتمی کچيري په لاس و دا به استکوي بیا به چې دی هغه بدی تیمم وي دا او غسل د پرځای باندې هم دریش که سړی جنوب او بنوي نو بس تیمم دی وي په سارای کې وو په مسافرۍ کې وو او یا مثلا دا چې و چې هغه او بو ودته تاوان رساوي دا چې و چې هغه ډاکټر د تویل و چې ستا مرض په دې باندې اضافه کیږي غسل مکوه یا دې د مرګ سره مخامخ کېدی نو بیا تیمم بالکل ورته جایز دی په دغه وخت کې خپل تیمم دی وي چې د جنوب هم وي بس تیمم دی وي او یا دی وایي چې د تور معلومیږي چې زه د غسل په دغه وبو باندې وکړم زما مرض اضافه کیږي چې دی وایي زما مرض اضافه کیږي نو بس غسل دی بیا نه کیه نو بیا دی تیمم وي دا فیصله د کتابو دی الله جل جلاله مرتضی شو ولې ورته ګوري یا ایها الذین یا هغه کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړی دی دا هغه وخت قمتم چې تاسو اراده وکړئ له صلات والمنځ چې تاسو اراده وکړئ نو تاسو څه وکړئ اول دا واره فغسلوا دا امر د پاره د وجوب دی د فرضیت د پاره دی فغسلوا تاسو پرې منځي وجوهکم خپل مخان پرې منځي اول بخپل مخان پرې منځي درې واره دا درې واره به سنت طریقه دی یو واره فرضیت و ایدیکم لا سنت تاسو پرې منځي ال المرافق در څنګلو فری تر څنګلو پرې دا څنګل پکښ داخل ده که څنګل وچه پاته سولان مزنسه کیږي په یوه کنه سر په خلاصو په دې مسله باندې خوب خو نه درځي دا سره کې د روزه دغه رقم خوب سره د خوب ورولې تاثیر هم ډیر لري کنه شا وامسحوا برؤوسکم دریم شرط دا دی دریم فرضیت دا دی چې تاسو مسوکی برؤوسکم په خپل سرو باندې سر باندې مسوکی زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک باندې دریمه د سر سلرمه د سر چې واغه ته ربع الراس یا ناسیه ورته ویل کیږي په دې باندې چې دی هغه مسح رواده دومره قدر به خامخامه سکی چې دا سلرمه د سر دی لنده کې قدر سلرمه کم اسوله زموږ په مذهب باندې امام صاحب دا وایي چې موږ نه صحیح کیږي په پیګه کنه سلرمه د سر هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا شوولې ده دغه ځای چې دا مشتاسی چې دا شکرونه ورته وایي دغه شکرو څخه نیولې بیا راځه تر دغه کلګي پرې دا یو حصہ د سر ده دا یو حصہ د سر ده و دغه ته سلرمه د سر ویل کیږي دې ته سلرمه د سر ویل کیږي د دې ځای څخه شروع بیا در دغه ځای پر د غوښ چې دلته دا کم اډو کې راوتلې در دې ځای پرې دا بل د سلرمه د سر سره دا خو بل سلرمه د سر سره دا د 60 طرف چې دی دا بل سلرمه د سر نو دغه سلرمه د سر اوس خو دا څلور سره دي پر دې ګورد باندې کتابونه دا وایي چې مسوي کې ک پر دې سلرمه او ک پر دې سلرمه او ک د 60 ته خاصه خپلمون صحیح دي لیکن خو سنت طریقه دا ده چې پر دغه خوا باندې مسلې مسکی پر دې تندې باندې او دې ځای کې دا نزله ده دا نزله نه ده کته زادو کښنانو نزله یې لري عايشدا شغورځي دلته په حکمت ګوره په دې کې دا دی چې دا نزله لندسي د انسان دماغ وسره وساکیږي د انسان سر وسره وساکیږي الله جل جلاله د انسان د هر شي فکر کړی دی د انسان د هر شي دا ګوري چې انسان چې د په پزه باندې د اوبه د سون کې وې دا دلته یو چنجي دی دغه چنجي چې دی هغه په دغه اوبو باندې پرورش کوي کني وي مغزه به د انسان خراب شي کله دا اوبه سن کې انسان مغزه دغه سجمو کې دلته چنجي دی هغه چنجي به مغزو ته لاړ شي د انسان مغزه به خراب شي دا ګوره په هر شي کې د الله حکمت دی لیکن خدای دې چې موږ په دې شانو باندې پوهیږو کنه نو څلرمه د سر مسح
هغه پر دغه طریقه باندې ده. دا د سرمس هم د زنانو ده هم د نارینه‌و ده. دغه رقم طریقه دا داسې څنګه ده چې د نارینه‌و ده هغه رقم د زنانو ده. وارجلکم تاسو پښې پرې منځئ الى الکعبین تر بجلکو پورې. بجله کې دلته بیا پکښې داخلي دي ښه کوم بجله کې و چې پاته وي لمونځ بیا نه صحیح کېږي. الله دې وزونه درکړي وتاسو دي کې نو یو مسله بیا د خفینو ده. دا یو مسله د خفینو. خفین په عربي کې دا مشته موزه ورته وایي. موزه یو جرموقین دي یو خفین دي. اوس د عام چې دا کم خرچیږي په بازار کې دا جرموقین دي په پیګه کنه. جرموقین دا یو څه د ریګزین څخه جوړیږي. ریګزین د دې څخه جوړیږي د څه کلک کې ولاړی وي. دا تبلیغي حضرات یا علما دا په پښو کوي اکثریت اوقاتو کې چې دی هغه دوی په پښو کوي. نو دغه په خوا خو موزه وي د دې پر ځای باندې هغه موضوع کې به ډېر مزدونه کېدل. چوټ نورې نه وي ورسره د دې سره چوټ او ګوټونه هم خلک ورسره په پښو کوي. او پر دې باندې مثلا پر دواړو باندې جایزه ده. هم پر موضوع باندې جایزه ده هم پر دې جرموقینو باندې جایزه ده. جرموقین چې دا صدقیه مرکز ته ورسي یا فاروقیه مرکز ته چې ورسي دا دکانو کې هلته پرتې دي ورسره د دې حضراتو سره. او پاته سو پر جراف شریف باندې هغه مس جایز نه ده. پر جراف شریف باندې دا سلفیان به شرف نه دي. دا پر دې دغه باندې هم مس جایز بوده پر دې جراف باندې. لیکن دا بالکل د قران او د حدیث د دواړو صراحتن دا چې دی هغه مخالفت دي. هم د قران مخالفت دي هم د حدیث مخالفت دي. ځکه د الله پیغمبر دا نه دی ویلي چې تاسو پر جراف باندې. جوربین کتاب کې ذکر شوی دی. جوربین هغه دای جراف نه ویل کده ازمش هغه دای جراف ویل کوم زیاده جراف ویل نه مې د جراب وو. لیکن خو په حقیقت کې یا جرموقین وی یا خفین وی په هغه وختو کې هغه پوندې وی تله درلود هغه جرافو. که تاسو یو وخت په یاد وی د روس څخه په خوا د زرغونی جراف راکړلې ډیره به پوندې وی په یادېږي کومه د سپینجورو تاسو په یادېږي هغه د وخت سره دی تاسو نه یاست د وخت اروسی هغه د زرغونی جراف پوندې زماله په یاد خو زله درته مشر سومانه رجل استاس بینه د وزر. نو دا وخت کې دغه جراف راکړلې دا خلاص نری وی. هغه وخت کې چې کوم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمانه کې وو هغه در دې ډېری پوندې جراف وی. نو هغه دا سلفیان عام جراف شي وي پر ارو پر کنازه کې په شوکې کپندې پر دې باندې چې دی هغه مس جایز. اوس نو دا مس د دوه رقم ده. یو د موقیم سړي د پاره ده یو د مسافر د پاره ده. یو هغه سړی دی چې په سفر باندې وي دا بدلې پرېږدو د خیر سره سبب ده د مس بس بیا شو په تفسیر باندې وکړو د خیر سره نه دی وخت کولی شل منټه پات. وما علينا إلا البلاغ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم. تسم لار سي کور ته ورلته خو